دویمه لوبه د افغانستان انګلستان په هکله وغږیږو. په دو لوبه کې افغانستان ټاس وګټه او لومړی د بیټینګ فیصله وکړه. ټیم هماغه 11 کسیزه پخوانی ټیم و، دا باید لږ تغییرات کې راوستي شوي وی، خو بیا هم هماغه ټیم و. نو راځئ چې په دو هکله وغږیږو. لومړی د افغانستان بیټینګ کې وکټ یې ډېر زر ته زره لاړې. په 30 نمرو کې 3 وکټې د لاسه ورکړې وې، خو ابراهیم ځدران ډېر یو ښه لوبه وکړه او 107 منډې وکړې. د هغه وروسته نبي هم ښه لوبه وکړه سره د عظمت چې په کمه ټوپو کې ښه نوم دی وکړی. نو د هغه په بالینګ کې آرچر ښه لوبه وکړه. تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې افغانستان خپل وکټ څنګه د لاسه ورکړي. Knocked him over, inside edge, Archer strikes early, exactly. Full, very full. Finger goes up. They just got a problem here though, they could lose their third because Adil Rashid. Go out, full, straight, Rashid brought. Down towards, long on, and taken. Tom Banton, good hands. Sweeps it away. Archer takes a good catch. Trouble here, I think, for Navid. Not going to go far enough, and Joe Root just settles himself. په دویم پاڼۍ کې د افغانستان بالنګ ته قرار شو. په دو لوبه کې د موږ ستوری په بالنګ برخه کې عمرزی و چې 15 وکټې واخیستلې. نو تاسو دا شیبې وګورئ چې ډېرې په زړه پورې شیبې دي. Straight through, he's done for Salt, who hit across the line. Straight into him, and what? He's got him first ball, can you believe it? Ooh, leading edge, goes down. Oh, that one's close. As he hit it, has there... Ball tracking coming up, original decision, no doubt. Pitching in line, impact in line, wickets hitting. Reverse your original decision. Will it be South Africa who look like they're good? Wow, will it be Afghanistan? They pick one up. High in the air, is this the breakthrough? Can he hold the catch? He can. It's Butler. Edged and gone, and it's Gulbadeen. Edge, gone. How big a moment in the game is that? That is an incredible blow. که د پارتنرشپ په برخه کې راشو، افغانستان غټ پارتنرشپ 111 منډې و چې د ابراهیم و نبي ترمنځ ترسره شو. دویم د حشمت شاهدي و د ابراهیم ځدران و دا پارتنرشپ چې 103 منډې و، او دریم پارتنرشپ د عمرزي و ابراهیم ځدران و. د انګلستان هم پارتنرشپونه یې د 100 نه ټیټ و، خو همه جیګ پارتنرشپ د بټلر و د روټ و چې 83 منډې وکړې. بیس پرفارمنس ته که راشو، د افغانستان لخوا ابراهیم ځدران و او د انګلستان لخوا نجی روت و چې دواړو ښه بیټینګ وکړ. او په بالنګ کې نو عمرزی 15 وکټې واخیستې او آرچر 3 وکټې. که د افغانستان او انګلستان لوبه په پاور پلی کې تحلیل کړو، نو په لومړی پاور پلی کې انګلستان ښه لوبه کړې ده. موږ 9 کې 3 وکټې لاسه کړې، هغې په 80 کې 2 وکټې. خو په دویمه پاور پلی کې هم انګلستان د موږ نه سکور ډېر کړی و، خو وکټ یې ډېر لاسه ورکړی، 4 وکټې. او په آخره پاور پلی کې نو موږ ښه لوبه کړې وه، 113 منډې هم کړې وې، 2 وکټې هم لاسه ورکړې وې، هغه 4 وکټې. تاسو که ګراف ته هم وګورئ، د انګلستان ګراف د موږ نه جیګ و، په آخرو کې ټیټ شو. نو که موږ په لومړۍ لوبه کې هم صبر کړی وای، موږ کولی شولی چې خپل ګراف په آخر کې جیګ کړو او لوبه وګټو. نو هغه تصویر چې ډېر خوند یې راکړه د پاکستانیانو چې انګلستان تشویق کوه، نو کله چې موږ لوبه بایلل خواته روانه وه، نو هغوی دغه کارونه د ګلبدین اکتونه یې تکرارول، خو وروسته موږ وګټله. دغه د لوبغاړو خوشحالي ده. یو مشوره د کرکټ لوبغاړو ته دا ده چې اوس افغانستان باید دغه ډېر خوشحالي ونه کړي هغه قوي ټیمونه چې ګټي. دختره محمد عامر د پاکستاني لوبغاړي ویلي و چې زه خفه کېږم چې کله څوک وایي چې افغانستان اپسیټ وکړه، غټ ټیمونه چې څوک ګټي ده ته اپسیټ وایي. نو اوس موږ ته هم پکار ده چې دغه خوشحالي ونه کړو چې یو لوبه ګټو، خصوصا اوس موږ خپله
یو ښه ټیم یو او زموږ لوبغاړي هم ډېر ښه لوبغاړي دي، په مختلف لیګو کې دي او ځان ته یې په ردبندي کې هم ښه پایلې او نتایج لري. نو د افغانستان انګلستان لوبه که سوات انالایز ته وګورو، زموږ د لوبه کې قوت نقطې ډېرې وې. د بیټینګ قوت نقطه وه، خصوصا د ابراهیم ازادران هغه ریکارډ یې چې کېښوه، 107 منډې یې وکړې. عمرزي آلانډر امپاکټ یې چې وه، آلانډر لوبه یې وکړه چې هم بیټینګ کې ښه وځلېد، هم بالینګ کې. او بل د ټول نه مهم قوت دا و چې تر آخره پورې مونږ هغه خپل مبارزه وکړه او خپل مورال مو د لاسه ورنه کړ. دا یو ښه غټ قوت و موږ لوبې لپاره. او په ضعفه کې راشو، ضعف کې همغه لومړی وکټ یې د لاسه ورکول چې په 9 کې 3 لوبغاړي سوځولي وو. فرصتونه دا و چې موږ باید دا 2 نمرې باید واخلو حتما، که نه د موږ سره غټ ګواښ همدغه و چې موږ د جام نه لیمیټ شو یا ووځو، بهر شو. او بل ښه فرصت دا و چې موږ رن ریټ خپل پورته کړی و، خو لوبه ډېره په حساب رقابتي وه، نه هم کولی شول چې دی مخکې دغه نه آوټ کړو. درېیمه لوبه چې استرالیا مقابل کې وه، په کې بیا همغه سکواډ راغی چې ضروري و چې په دو کې یو 2 لوبغاړي تبدیل شي، خصوصا فاروقي چې هېڅ ښه نه ځلېدلی و، ګلبدین نایب ته هم باید ایسته شوی او نور احمد. درېیمه لوبه کې افغانستان بیټینګ لومړی وکړ. په 3 نمرې کې اول ګرباز آوټ شو چې هېڅ په دې ټورنمنټ کې ښه نه ځلېدلی، خو دویمه وکټه په 70 کې وه. خو وروسته د موږ وکټ یې ډېر ژر وسوځېدلی. لوبغاړی چې کې ښه وځلېده هغه صدیق اتل و چې 15 منډې یې وکړې. او وروسته په اخرو کې عمرزي وکوشل چې زموږ ټوټل یو ښه لور ته بوځي. دغه ټیټ ټوټلونه جګ شو او موږ فکر کوو چې کله چې موږ لوبغاړي 15 لوبغاړي په 170 کې سوځېدلي وو، موږ فکر کوو چې ټارګټ به ټول 220-240 په منځ کې وي. تاسو وګورئ چې د افغانستان وکټ یې څنګه د خراب شاټو له امله لاسه ورکړي. Oh, what a ripper that is! Out! Going. Oh, gone! That carried it. Catch it! It's the wicket Australia want. Whoops, whoops. Oh, that's gone on. Oh, straight up. Who wants this? It's got to be the keeper. It's got to be Inglis. It's got to be. Bang again. This time it's gone straight up. Maxwell. Fielder takes the catch. They'll run again. په دویم اننګس کې کله سره لوبه ترسره کړه، موږ کیچونه مس کړل او څرنګه چې اټکل کېده باید موږ اټاکینګ لوب کړی و هغه رقم ونه شوه، او برعکس استرالیا په موږ باندې ښه لوبه وکړه، خو د بالانو له امله دا لوبه بې پایله اعلان شوه. Dropped it, and of all people. Oh no. Out to deep square. Oh my God. And this time. Gulbadin Naib. Nice shot. Nobody is getting that. It's gone for 4. A little too much width. Hand waves from gestures from the umpire, and rain is looking like it's going to interfere with play. که په دې لوبه کې د افغانستان پارتنرشیپونه وګورو، اما ابراهیم صدران صدیق اتل و چې 70 منډې وکړې، او دویم پارتنرشیپ د صدیق اتل حشمت الله شاهدي و چې 80 منډې وې. نو دغه پارتنرشیپونه و چې د 50 نه جګ و، ښه و. بیس پرفارمنس راشو، صدیق اتل د افغانستان بیټینګ لخوا او مرزای بیټینګ لخوا د خاطر هغې بیټینګ ونه کړی شو، باران هم ولید او بالینګ کې هم خامخا چې موږ بالینګ ونه کړی شو دا ډېر، او د استرالیا لوبغاړي په بالینګ برخه کې. که د لوبو 2 ټیمونو لوبې مقایسه کړو په پاور پلی کې، په لومړی پاور پلی کې
موږ 450 منډې وکړې، یوه وکټ یې لاسه کړه، خو ښه وه. خو وروسته په دویم پاور پلی کې موږ ډېرې وکټې لاسه ورکړې او سکور هم کم وکړ. خو استرالیا په لومړۍ پاور پلی کې ډېره ښه لوبه وکړه، 90 منډې یې کړې او یوه وکټ یې لاسه ورکړه. نو تاسو ګورئ چې په سوشل میډیا کې په حشمت ډېر نیوکې وي. هلته لیکل شوي چې ستر زیان د استرالیا لپاره کله چې حشمت اوټ شو 49 ټوپو کې 20 منډې کړې وې. که د دواړو ټیمو ګرافونه وګورو، د استرالیا ټیم ګراف ګورئ چې اسمان ته جګ شوی ده. نو دا یو عامل و چې که باران هم وورېده خلکو در افغانستان تشویق نه کړ. که موږ وخته وکټې اخیستې وي او لوبه لږ ښه وای، بیا به هم د موږ ډېر نه وده چې افغانستان چانس لرده چې 4 ټیم ته راشي. که د افغانستان استرالیا لوبه سوات انالایز کړو نو د قوت نقطې وګورو چې هماغه د صدیق اتل ښه لوبه وه او د عمرزي لوبه که وګورو عمرزي هم په بیټینګ کې ښه وکړه، هم بالینګ کې یوه وکټه واخیسته. او د ضعف نقطې همه میډل آرډر و چې سکور یې نه کولی شو، خصوصا حشمت الله شایدي. نو بله خوا د موږ بل ضعف په پاور پلی دویم کې وه چې 145 منډې په 180 ټوپو کې ورسره 6 وکټې یې له لاسه ورکړې. او بالینګ په برخه کې راشو، ډراپ کیچونه هغه د موږ غټ نقص و چې 2 کیچونه هم ډراپ کړل. که فرصتو برخې کې راشو، که موږ مخکې وکټ اخیستی وای نو هغه د مبصرینو نور به موږ ته یو صفت دا وای چې افغانستان د باران امله ونه کړه چې 4 ټیم ته لاړ شي. خو موږ بدبختانه وکټې وانه خیستې او لوبه داسې منله چې استرالیا یې په اسانۍ ګټي. ګواښو په وخت کې راشو چې هماغه د استرالیا قوت نقاط هماغه بیټینګ و چې ډېر قوي بیټینګ لري، او بل هماغه ګواښ باران و چې لوبه یې ودروله. که کیدای شي نه درېدلی وای موږ وکټ اخیستی وای. کرکټ کې هر شی امکان لري. که په ټوله ییز ډول ووایو، افغانستان په چمپیونز ټرافي کې ښه لوبې وکړې. د نه قوي ټیمونه چې ډېر چانس یې درلوده چې په 4 ټیم کې وي او خلکو مبصرینو تبصره کړې وه چې دی راځي. هغه یې د موږ نه وروسته موږ 15 مقام وګټه او تاسو دا تصویر کې ګورئ چې موږ حتی چانس لرلو چې 4 ټیم ته لاړ شو. تر آخره شېبې پورې موږ هغه چانس درلوده. او بل خوا موږ یو ریکارډ جوړ کړ چې ټول نه جګ انفرادي سکور و چې د ابراهیم زدران په نوم شو. او په ټورنمنټ کې تر یو مدت پورې موږ هغه بیټینګ او بالینګ کې په اول کې وو. عمرزي 2 وکټې اخیستې، خو وروسته بیا د تغییر وخوړه کله چې افغانستان حذف شو. او په مجموع کې په دې ټورنمنټ کې چې هغه 11 کسیزه لوبه اعلان شوه چې د ټورنمنټ بهترین لوبغاړي وو. په هغه کې د موږ 2 لوبغاړي ابراهیم زدران او عمرزی و چې دا د موږ لپاره یو افتخار ده.